قانونه لیکي هیله احترامات مو منې په دې هیله چې جوړ اوسئ قدرمنو هېوادوالو نن د روژې 2مه ورځ ده او داسې کورنۍ ته راغلی چې دغه له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی نو د دې حال له تاسو سره شریکوو له موږ سره اوسئ ډېره عاجزي وکړئ راغله روژه مسلمانو تیارې وکړئ دا جنتي میاشت پکې ډېره عاجزي وکړئ راغله روژه السلام علیکم څنګه یې ښه ژوند ساعت تېرېږي مورجان نن راغلې نن د روژې 2مه ورځ ده نو راغلې چې ستاسو د حال پوښتنه وکړو څه مشکلات لرئ څه ستونزې لرئ هغه شپږ روژې سره رقم تېر شو نن 2مه ورځ ده نو خپل حال له موږ سره شریک شپږ روژې خو راباندې چې تېرې شوې خورجانې چې بیخي هېڅ څه نه لرو ګوره هغلته وګوره اصحاب پراته دي دا موږ چا راکلي ده راوړي بیخي د درک نشته چربانک پاڅېږو خس نه لرو واړه بچي مې تللي دي خسو پسې خس راوړي بس هغې نه اور بل کړو لوګي ساز او هغې باندې څه شین چای وکړو وچه ډوډۍ بس ډوډۍ هم نه رسېږي کله وریجې او کله ډوډۍ بس هغه دغه وخورو مېړه مې مریض دی په سیتامه کې پروت دی او زه پخپله مریض یم د معدې تکلیف لرم بس کلینیک ته لاړه شو څه دوا راکړي هغه دې کرایني کې همداسې څه ناست یم او واړه بچي مې دي که یو یو دی مې د هغه مشن پارڅوي بس کله 50 کله 60 مېړه د څه تکلیف لري چې سرطان هغه د ګردې عملیات یې کړی دی بس پروت دی که څوک څه کومک وکړي بس دوایي ورته واخلو که ویې نه کړي بس همداسې پروت دی اوس تاسو د روژه ماتې لپاره څه لرئ ماښام لپاره هغه سابه مو وړو پټونه راوړي دي دغه پخوو تاسو دغه شپږ ورځې په همدا رقم تېره کړه د روژې دا کور ستاسو خپل دی نه دا زموږ خپل نه دی دا د پردی کور دی ایسته کور نو د بل چا دی دا یوه کوټه یې موږ له راکړې ده تاسو نو تاسو دغه پوره ژمي شپږ میاشتې تاسو په همدې فرش کې تېره کړه او دلته لکه چې برق هم نشته که نه برق نشته هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري هغه ته تاسو څه ویل غواړئ څه غوښتنه مو ده هغې نه زموږ دا غوښتنه ده چې موږ ته بس څه کومک وکړي او څه دغه راسه وکړي بیخي مجبور یو ډېر حالات هم خراب دي او مېړه مې مریض دی زه پخپله مریضه یم او دا ماشومان به ځي دا پلاستیکونه راټولوي او یو کس مشن خرڅوي بس هغې باندې څه ګزاره کوي ګرانو هېوادوالو تاسو د دغې ملکې فریاد مو واورېده چې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره دغه روژه مخې ته وړي نن د روژې 2مه ورځ ده او دغه شپږ ورځې تېرې شوې دا همدا ثابت د دې ځای نه ماشومان راوړي شپه پیشنمه هم خوري او هغه روژه ماتې هم خوري مېړه چې دی مریض دی سیتامه کې دی د ګردې تکلیف لري او وړه زوی دی هغه ماشوم خرڅوي نو په ماشوم به هغه د کورنۍ کوم ضرورت به پوره کړي نو هیله ده چې له دوی سره مرسته وکړي نن د روژې 2مه ورځ ده او دوی د هېڅ څه هم نه لري نو که چیرې غواړئ له دوی سره مرسته وکړي زما د وټساپ شمېره ده 080 اویا 9 200 د لیدو څخه مننه